السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن. آیا دا خلق په قرآن کې تدبر نه کوي؟ ګرانو محترمو اوریدونکو، قرآن عظیم الشان د ژوند کتاب دی. دا د انسانانو دپاره د ژوند لارښود دی. الله جل وعلا شانه په دې کې ټول هغه مسائل چې د انسان د کامیابی د دنیا او د آخرت د رهنمایۍ دپاره اړین دي ذکر کړي دي. نو اوس که انسان د دې په آیتونو کې غور او فکر نه کوي، تدبر نه کوي، په دې ځان نه پوه کوي، د دې په معنا او په مفهوم باندې نه پوهیږي، طبعا دا د قرآن د لارښوونو، د قرآن د ارشاداتو، د قرآن عظیم الشان د هدایاتو نه محروم دی. فلهذا مادام چې دا د ژوند کتاب دی، لارښود دی، هر مسلمان ښځینه او نارینه په دې مکلف دي چې د خپل وس او د خپل توان مطابق او د خپل استعداد سره سم د قرآن په آیتونو کې تدبر وکړي. قرآن عظیم الشان یوازې د عام تلاوت دپاره نه دی راغلی، بلکې مسلمان په دې مکلف دی چې د دې په آیتونو کې، د دې په لارښوونو کې غور وکړي، فکر وکړي، خپل عقل په کار واچي او د دې د لارښوونو، د دې د ارشاداتو او د دې د هدایاتو نه استفاده وکړي او په خپل ژوند کې دا پلي کړي. دا به هغه وخت چې د دې په نتیجه کې به یو قرآني نسل منځته راشي، یو ممتاز قرآني نسل به منځته راشي او د هغې په نتیجه کې به دا ټولنه همدغسې یو ممتاز او صحتمنده ټولنه شي. او کله چې ټولنه جوړه شي، د صحتمندو او قوي او مؤمنو نظامونو نه به مسلمانان برخمن شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.